لوګر له کابل سویل لور ته 15 کیلومترۍ کې پروت ولایت دی او د هیواد د نورو ولایتونو په څیر له قانونو او طبیعي زیرمو غني ولایت ګڼل کیږي. همدې اصل ته په کتو د لوګر ولایت د قانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې لوګر کې ټول 14 قانونه په ګوته شوي، پر 11 تازه کار روان دی او د 3 نورو د استخراج او تصفیه کولو چارې به هم ډېر ژر پیل شي. په مجموع کې د لوګر ولایت سه 14 معدنونه لرو، 11 تر قرارداد لاندې دي او 3 په اعلان تتللی دي. په نږدې ورځو کې به قرارداد سي ان شاء الله له داخلي شرکتونو سره. دوی همداراز وایي چې سږکال د 14 قانونو له درکه د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 150 میلیون افغاني عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته جمع کړي. له دغو معادنو نه چې اوس قرارداد سوي دي، کار ورکې جریان لري، 150 میلیونه افغاني عواید لرو. ان شاء الله په راتلونکي د کال تر پای پورې به 180 میلیونه موږ خپل ټارګټ سي راکړل شوی ده، هغه پوره کو ان شاء الله. دا ویلو ده چې لوګر کې ګڼ شمېر قانونه او طبیعي زیرمې شته او جیولوجیکي څېړنې روانې دي.